السلام علیکم ګرانو دوستانو، تازه د خوشحالۍ خبر افغانستان د استرالیا او پاکستان سره هم لوبې لري. دا لوبې به کله ترسره کیږي، د دې لوبو په اړه باندې مهم معلومات در کوم. ویډیو تر اخره را سره وګورئ، انشاءالله ټول معلومات په همدې ویډیو کې در کوم. د کرکټ نړیوالې شورا د پلان له مخې افغان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سوپر لیګ سیالۍ په لړ کې 3 نور سیریزونه هم لري چې له هند، استرالیا او پاکستان سره به ترسره سي. له استرالیا او پاکستان سره د افغان لوبډلې په کوربتوب ترسره کیږي. په دې سیریزونو کې له پاکستان سره سیریز د بېلابېلو ستونزو له امله 2 ځلې، یعنې په 2020 او 2022 کلونو کې وځنډول سو. خو د افغانستان کرکټ بورډ له متحده عربي اماراتو سره پرون 15 کلن تړون وکړ چې له مخې به دغه لوبې په اماراتو کې ترسره سي. له متحده عربي اماراتو سره په تړون کې افغانستان ته دا امتیاز ورکړل شوی دی چې د دغه هیواد لوبغالي به د خپلو لوبو لپاره کاروي، او افغان لوبډله چې د ټیسټ کوربتوب لرونکې لوبډله ده له 2مې درجې لوبډلې یعنې له اماراتو سره به هر کال 3 شلوريزه نړیوالې لوبې ترسره کوي. د اماراتو کرکټ بورډ عمومي منشي مبشر عثماني په یوه بیان کې وویل، موږ خوښ یو چې د افغان کرکټ بورډ ملاتړ کوو ترڅو د هغوی د کرکټ لپاره کور برابر کړو، او د افغانستان کرکټ بورډ څخه هم مننه کوو چې د متحده عربي امارات پر وړاندې د شلوريزه لوبلړۍ د لوبولو لپاره موافقه وکړه. په همدې اساس افغان لوبډله به د استرالیا او پاکستان سره د 500 ورځو لوبلړۍ لپاره د امارات لوبغالي وکاروي، او دا لوبلړۍ به په راتلونکي کال کې د دغه هیوادونو له کرکټ بورډونو سره تر موافقې وروسته ترسره سي. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله پامان.